د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې د اوسط کچې پرتله د میندو مړینه 3 ځلې زیاته ده. اوچا په دې راپور کې ویلي چې افغانستان له وړاندې په نړۍ کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لرونکي هیوادونو کې شامل وو. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په هرو 100,000 ښځو کې د زیږون پر مهال له 600 څخه زیاتې میندې چې نږدې 3 ځلې د نړیواله کچې د اوسط کچې څخه زیاتې دي مري. یو شمېر ډاکټران وایي د ملګرو ملتونو د راپور د اندېښنې وړ دی. اکثر متاسفانه بعضې مشران تر اوسه پورې هم په تیاره کې ژوند کوي او زمونږ د خویندو د تحصیل د مخنیوي باندې ټینګار کوي چې دا به بر علاوه د هغه مور چې دوی ترې نه پیدا شوي دي، هغه لورګانې چې د دوی نه پیدا شوي دي، هغه به هم د مرګ د خطر سره دوی مخامخ کوي. او په همدې ډول باندې په افغانستان کې د فامیلی پلانینګ د نه موجودیت په اساس باندې مسلسل ولادتونه دي چې دغه مسلسل ولادتونه هم د مور د ضعیفوالي د کمخونۍ سبب کیږي چې په دې اساس باندې د دوی د مړینې کچه یا سطح خطر یې زیاته ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي یوازې لوجستیکي ګواښونه نه دي، ښځینه روغتیایي کارکوونکي په پرله پسې ډول د پلټنې لاندې دي. د مخه ښځینه کارکوونکو چې غیر دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو لپاره کار کوو له بندیزونو څخه مستثنا شوي وي. اوس مهال د هغوی ونډه لا د محدودیتونو سره مخ شوې ده. د 2024 کال د دسامبر په 2مه د حاکمه ادارې یعنی طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ښځو لپاره د نیمه مسلکي او لوړو زده کړو د پروګرامونو په ګډون د ټولو طبي زده کړو د انسټیټیوټونو بندیدل اعلان کړل. دا فرمان په اوږده موده کې د افغانستان عام روغتیا سکتور د ننګونو او ګواښونو سره مخ کوي. طالبانو په 2023 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د بیا واک ترلاسه کولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو او نجونو باندې په پرله پسې ډول محدودیتونه لګولي دي. بلخوا طالبان د حکومت یو پلاوی چې د اقتصاد مرستیال وزیر عبداللطیف نظری هم پکې شامل دی د نیپون فاونډیشن په بلنه جاپان ته تللی دی. د نیپون فاونډیشن یو چارواکي د دوشنبه پر ورځ جاپاني رسنیو ته ویلي چې د دې سفر هدف دا چې طالبان درک کړي چې له نړیوال ټولنې څخه د کمزور خلکو لپاره د بشري مرستو منل یوه مهمه اړتیا ده. په افغانستان کې ښځې له سختو شرایطو سره مخ دي، نو د دې جاپاني بنسټ چارواکي هیله لري چې دا سفر به مرسته وکړي چې د ښځو په اړه د طالب چارواکو ذهن روښانه کړي. دا د یو خصوصي سازمان لخوا جوړ شوی دی چې نړیوالې ټولنې سره د جاپان د هڅو لپاره کار کوي څو طالبان بدلون ته وهڅوي. طالب چارواکو په داسې وخت کې جاپان ته سفر کړی چې تېره اونۍ د 12 هیوادونو د بهرنۍ چارو ښځینه وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د سرغړونو په دوام انتقاد کړی او د دغه ډلې تر واک لاندې دا هیواد په نړۍ کې د ښځو د حقونو د ځپلو په برخه کې یو تر ټولو ځپونکو هیوادونو په ډله کې شمیرلی دی. خو طالبان وایي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز تر امر ثاني پورې دی. وحید فیضي، د امریکا غږ.